وقتی صنعت با نظم و کیفیت یکی شود، نتیجه اش چیز فراتر از تولید است، اعتماد است. اینجا فقط یک فابریکه نیست، اینجا استاندارد، تمیز و سازمانی یافته است. اسم من حاجی سید اسحاق، مسئول فابریکه توحید افغان چاپ می باشم و فعالیت های ما در قسمت پرنت چاپ و بسته‌بندی برای فابریکجات به خاطر مواد خوراکه و مواد شوینده، به خاطر بسته‌بندی تمامی محصولات تولیدی فابریکجات افغانستان می باشه و همچنان به خاطر بسته‌بندی محصولات زراعتی و غیره در این عرصه ما فعالیت داریم. 8 سال میشه که ما در این عرصه فعالیت میکنیم. تمام افغانستان تقریبا زیر پوشش گرفتیم و برای تمام فابریکجات افغانستان ما به خاطر بسته‌بندیشان مواد تهیه میکنیم. در حدود تقریبا 70 نفر کارگر و کارمند در عرصه تولید فعالیت میکنه. قبلا شرکت تجارتی وارداتی و صادراتی داشتیم. به خاطر از زمین که هموطنای ما از سرگردانی کارشان رفع شود، رفتن طرف کشورهای همسایه و در اوجا به خاطر بسته‌بندی مواد خود وقتشان ضایع شود و رفت آمد و یپا ما فقط اینمی قدر به مساهم خود یک خدمت گویا برای مردم خود کردیم که امی سرمایه خود مصروف امی کار ساختیم در اینجا که حال هموطنای ما ضرورتی از این نداره که پاکستان یا ایران یا چین به خاطر بسته‌بندی مواد تولید شده خود برن پلاستیک فرمایش بتن. امی زمینه کار، زمینه امی بسته‌بندی را ما در اینجا برای هموطنای خود مساعد ساختیم. اوایل که ما این کار شروع کردیم یک سلسله مشکلات بسیار جدی داشتیم و فعلا هم قابل یادآوری است که یک سلسله مشکلات از قبیل نبود برق و جای و اینی مسائل مشکلات خود داره کار ما. خب بر ترتیب حال تقریبا ما تا یک اندازه ما این مشکلات مرفوع ساختیم که از جنراتور و تیل استفاده میکنیم در قسمت انرژی. آمادگی از این داریم که برای مردم 100% خدمات عرضه کنیم، کدام مشکل نداریم ما. اما این بستگی داره به خود مردم که چقدر علاقمند از این هستند که اعتماد به فابریکای وطن خود بکنن، به تولید و بسته‌بندی که ما میکنیم به ای بکنند، یا ای که یک تعداد که نمیخواید دیگه ای کار خودشان است که میره از خارج میاره. ما آمادگی 100% به خاطر از این کار فعلا داریم. روزانه ما در حدود تقریبا در 24 ساعت یک شبانه روز ما در حدود 10 تن تولیدات ما. مواد خامی که ما استفاده میکنیم قطعا از تولیدات داخلی کشور ما نمی باشه و نیست. این کشورهایی که در اوجا تفحصات موجود می باشه مثل ایران و چین و همین کشورها در اوجا او تولید کننده مواد خام ما می باشه. از او کشورها ما وارد میکنیم مواد خام خود در مجموع.
ماشینا به صورت اتومات و کامپیوترایز کار میکنن و متبقی 30% ماشینری ما که دیجیتال نیستن او را کارگرای مسلکی برای از داریم که خاطر استفاده از اول ما $1,000,000 سرمایه گذاری ما بود. همی 8 سال قبل که ما بر شما یادآور شدم. حال و اثر فعالیت ما و افزود و افزایش سرمایه گذاری ما که ما شرکام در این افزایش دادیم یک قسمت سرمایه خود و کار ما در حدود اضافه تر از $2,500,000 سرمایه گذاری سرمایه کار فابریکه ماست. تولیدات وطنی ما شما کیفیت بسیار خوب داره، کیفیت بسیار عالی داره، مشروط به ای که حمایت از طرف دولت شوه در قسمت جای و انرژی و مثلا مسائل مالیات و مسائل حمایت از متشبثین خصوصی شوه. خواهش و تقاضای ما از دولت اینمیست که در مجموع تمام صنعتکارا و متشبثین خصوصی را حمایت بکنن برای ازی که ما هر قدر که از طریق حکومت خود از طریق دولت خود حمایت شویم به مو اندازه زودتر خودکفا میشیم و دست ملت بیچاره مظلوم ما شما از کشورهای همسایه و از دیگر کشورها کوتاه میشه و به خودکفایی میرسه. مردم ما شما باید ارزشای ملی خود بسیار باید که مد نظر داشته باشن، بسیار به دیده قدر ببینن. اگر ما ارزشای ملی خود به دیده قدر نبینیم، امی سرگردانی و امی مشکلات ما همیشه که می باشه که دست ما به همسایه ها دراز می باشه. یک کسی از مدیرای مسئول فابریکه ماست که امروز شما معرفی میکنیم که فابریکه را به جزئیاتش برای شما و برای بینندای که شما گزارش تهیه میکنین برای از او معرفی بکنه و از تولیدات و استحصال مواد که ما از او کار میگیریم برای شما و برای بینندای محترم از او را برای شما معرفی کنه و از آمدن شما و یاد بود از فابریکه ما جان سپاس. تشکرات. کلیوال صاحب، حالا من مدیر تکنیک خدا به شما معرفی میکنم که فابریکه را با تمام جزئیاتش با تولید که ما داریم و بسته‌بندی و پلاستیک که ما او را چاپ میکنیم ایره به شما و برای بیننده محترم که شما گزارش تهیه میکنین برای از او معرفی بکنه. طاهر جان، امرای کلیوال صاحب داخل فابریکه برو همه تولیدات از هر حیث برش معرفی بکن. درست است؟ مهربانی. سلامونه و نیکیله کلیوال صاحب په دې لاسره غوږ جوړ سي. اول خو ستړی مې سي د مونږ فابریکې ته. زما نوم عبدالطاهر نیازی ده. زه مسؤل د خریداري او برخه د ډیزاین د توحید افغان شاپ مخکې وړم. نو اول به یو برخه د ډیزاین تاسو ته وښیو چې د مونږ کار له کوم ځای نه پیل کیږي او په کوم قسمت کې ختمیږي د مونږ کار. کلیوال صاحب کله چې د مونږ پروژه شروع کیږي یا د کسټمر نه کوم فرمایش نیسو، مونږ داسې برخه خپل شروع کوو چې اول راځو د ډیزاین برخې ته
نو دلته زموږ د ډیزاین برخه شروع کیږي. نو هر کله چې موږ مشتری نه خپل آرډر اخلو، دغه اول دغه فایل یا ډاکومنټ کوم چې موږ ته راوړي دغه سایز باندې کوو چې په کوم سایز کې دا جوړ راځي، او هغه نه وروسته بیا موږ دغه ډیزاین شروع کوو. لکه یو نوی فایل ده زموږ لاس لاندې په نوم د سن بیبي، دا پاکټ د شیدو پاکټ ده. نو دا ډیزاین چې کله خلاص شي د نه بعد بیا موږ دلته سلنډر جوړو، او سلنډر نه وروسته بیا سالون کې دغه د پرنټ کار شروع کیږي. یو څو مرحلې نورې هم لري. ډیزاین برخه کې خو زما ډېر وخت کېږي، تقریبا داسې یو 10 کاله کېږي ډیزاین برخه کې کار کوم، او داسې یو 8 کاله کېږي چې په افغان شاپ کې کار کوم. ډیزاین برخه یې مخکې به د ډیزاین برخه و داسې نظر ډیزاین ته ګورو چې هغه څومره وخت نیسي. بعضې ډیزاینونه دي چې یو ورځ کې هم خلاصېږي، بعضې ډیزاینونه دي چې 2-3 ورځې هم نیسي تر څو هغه ډیزاین فاینلوو. او کلیوال صاحب د ډیزاین باندې مخکې هم موږ کار کړی و. نو اوس دا د ډیزاین آماده ده. اوس به ځو د پرنټ برخې ته. دلته به پرنټ وګورو په کوم شکل باندې موږ پرنټ کوو، نورې مرحلې څنګه مخکې کوو. کلیوال صاحب همداسې مې درته ویلې چې د ډیزاین له برخې نه راځو پرنټ برخې ته. نو دا زموږ د پرنټ برخه ده. نو همداسې چې ډیزاینرونه مختلفه دي. بعضې ډیزاینونه دي چې 2 کلر دي، 3 کلر دي، 5 کلر دي. نو دغه جاب چې پینل نه کېدل او کوم چې موږ ډیزاین وکړه دا 5 کلر جاب ده چې هر رنګ دلته ترتیب کېږي. داسې جلا جلا سلنډر یې خوري. او دلته زموږ برخه د چاپ ده. دا ماشین چې وګورئ، او دا ماشین ګریویر ماشین نومیږي، چینایي ماشین ده. او ډیزاین دغه د چاپ آخر کې دلته فاینل کېږي. که راسئ چې نږدې راسئ دلته چاپ وګورئ. هغه ډیزاین چې موږ هلته کوو دلته دا د پرنټ شو، آماده شو، دلته چاپ شو. دا ده. او د نه وروسته بیا زموږ د لمینیشن پروسه شروع کېږي. کلیوال صاحب زموږ د لمینیشن برخه ده. کله چې یو چاپ آماده سي، مکمل سي، نو بیا هغه موږ انتقال ورکوو لمینیشن ته. نو دا پروسه د لمینیشن ده. دا ریل مکمل آماده د لمینیشن شو. دا مکمل خلاص ده فایل. دې نه وروسته بیا زموږ د سلایټینګ برخه راځي. سلایټینګ یعنې هر پاکټ موږ جلا جلا پاکټ آماده کوو. نو هلته بیا لاړ شو. زما نوم ذبیح الله نظامي دی او زه په دې کارخانه کې استاد یم. دا ماشین چې تاسو ګورئ شاته د چین او د ایټالیا په هغه باندې ساخت باندې جوړ شوی دی، او زه د دې برخې استاد یم. او زه خوشحاله یم خپل د کار نه. د ورځې یو نیم ټن 2 ټنه مال موږ باسو دلته، او مشتریان موږ رضا دي. او مشکل نشته کار د مشتریانو هر کوم فرمایش د تجارانو دغه چې دلته وي موږ هغو ته مخکې کوو. والله خپل وطن کې یاستو چې کار وکړي یاستو بیا چا احساس ښیي. زه خپل احساس تاسو ته بیانولی نه شم چې زه خپل وطن کې کار کوم. 8 کاله کېږي زه دې برخه کې کار کوم او ډېر خوشحاله یم خپل هغه نه مسلک نه. فایلونه مختلف دي کلیوال صاحب. که دې لپاره بعضې فایلونه دي چې هغه همداسې ریل ورځي کسټمر ته، هغوی بیا خپله پیکینګ سیستم مخکې کوي. او بعضې چې بیا پیکینګ سیستم نه لري هغه بیا موږ ورته پاکټ آماده کوو چې هغوی بیا خپل هغه جنس لري هغه پکې واچوي. او دا د سلایټینګ برخه ده کلیوال صاحب چې هغه فایل چې هلته لمینیشن خلاصېږي هغه دلته راځي په برخه د سلایټینګ کې کېږي. دا د پاپسو پاکټ ده. دا ریل ځي مشتري ته، کسټمر ته. نو هغوی بیا خپله پیکینګ کوي. هغه جنسونه چې دي بیا هغه موږ غواړو چې هلته پاکټ کړو. د هغه پروسه هم بیا زه تاسو ته نږدې نه وښیم، هغه به مو وینو. بسم الله الرحمن الرحیم. فهیم ابراهیمی هستم، یک تن از کارمندای شرکت افغان فیلم. مدت 7 سال 8 سال میشه که من مسئول کار هستم در این شرکت.
وظیفه من استادی است. چند مدت زیر دست پاکستانی کار کردیم، کار یاد گرفتیم، مال ضرورت هم نیست بابا. ماشاءالله بچه خود ما از کار پیش میبره و از کار خود راضی هستیم، چون یک خدمت به وطن هم است. ضرورت نیست به کشورهای دیگه سفر کنیم. کشورهای دیگه که باشه جار جنجالات خوددار مسافری است. اینجا خوب است، از ساعت 7 نیم تا 5 بجه را مدرسات تایم فریم است، مشکل هم نداریم و ما راضی هستیم از رئیس های خامزی برخورد از مدیرای خود برخورد خوب داره با ما. به کدام مشکل خاص نداریم، خوش هستیم. کلیوال صاحب دا هم زموږ د پاکټ برخه ده. دلته مثلا د مالګې پاکټ هم دا اوس پیکینګ کې روان ده، پیکینګ کوي. دا د موږ بیا مختلفو پاکټونه لرو کلیوال صاحب، چې سنټر سیل دي، ګزټدار دي او ساده پاکټ هم لرو چې مختلفو ماشینري باندې موږ پیکینګ کوو. چې د موږ مکمل ماشینري ټولې پاکستاني دي. زموږ تقریبا 15 پایې ماشین د پاکټو لرو. دا هم کلیوال صاحب زموږ واړه سایز پاکټونه دي چې پیکینګ یې کوو. دا هم د مالګې پاکټ ده، دا جنس. او مخکې مې درته یادونه وکړه کلیوال صاحب چې دا پیکینګ چې فعلا روان ده، دا د مالګې ده چې دا برانډ زموږ صحت شما نومیږي. ډېره لویه او معتبره کمپنۍ ده. د موږ جنسونه چې موږ خریداري کوو د هند پلاستیک ده، هندی ده، او چینایي جنس هم کاروو موږ پلاستیکو کې. او ډېرې استفاده د موږ د هند نه ده، چې هندی پلاستیک کاروو چې کوالټۍ کې خپل ډېره پورته کوالټۍ لري. مشتریان راضي دي، سل په سله راضي دي. د موږ د فرمایشو نه او د موږ کوم پلاستیکونه چې موږ جوړوو ورته مکمل رضایت لري د موږ مشتریان. له ټولو ولایتونو موږ آرډر لرو، مکمل ولایتونه د موږ آرډر لرو. داسې مخکې مې یادونه تاسو ته وکړله چې له 90% نه پورته د موږ کسټمر له ټولو ولایتونو راځي، نه تنها چې کابل یا جلال آباد دي، مکمل ولایتونه موږ کسټمر لرو. جاوید هستم، قنبری تخلص میکنم، یکی از کارگران یا استادان فابریکه توحید افغان پرینت. تقریبا 4 سال یا 5 سال میشه کار میکنم در این فابریکه. پیش از اینکه در این فابریکه کار کنم ما قبلا در ایران کار میکردیم و معمولا شروع کار ما در فابریکه پلاستیک بوده، در ایران بوده. یعنی کار کموتوم در اونجا یاد گرفتیم، باز تجربه ما در اینجا بالا رفته و فعلا مسئولیت از این 4-5 تا ماشین که به دوش من. ما مهاجر بودیم اونجا، یعنی فامیل ما اینجا بود، با دیار غربت بودیم. بله آرزویشو داشتیم که کاش روزی باشه که در پهلوی فامیل خود یا همراه هموطنهای خود کار کنیم و حال هم خرسند از این هستیم که در کشور خود خدمت میکنیم، برای مردم خود خدمت میکنیم، همراه وطندارا و بیادرای خود همینجا هستیم. خوشحال هستیم. ما طرفدار از این نیستیم که جوانای ما بره بیرون از وطن مهاجرت کنه، مخصوصا از راه قاچاق. خلاف از دیگه هستم، ولی کوشش کنه داخل وطن باشه، دنبال یا جستجوی کار باشه. ان شاء الله خداوند بزرگ است، میسر میشه، کارم بسر میشه.
کلیوال صاحب زیاته مننه چې راغلی د موږ فابریکې ته لیدنه مو وکړه. ماشینري هم تاسو ته موږ ټوله تشریح کړله، د پرنټ ماشین، لمینیشن ماشین، سلایټینګ، همدارنګه باکټې. نو په دې لسه د لیدونکو هم د خوښ شوي دا ویډیو او ډېره مننه له میډیا نه، له تاسو نه، تاسو له ګروپ نه چې زحمت مو ویسته راغلی د موږ فابریکې ته او یو پل ارتباطي د موږ او د خلکو په منځ کې جوړ شوی. ډېره زیاته مننه.